شعر وګل محمد استاد ولا کسې استاد لغمانی ولا سوي مسمار ورته ولو دکان استاد هغه یو بغل تر رو دی راولې د خپل کټلان دی خو دې ها سپینګي سړی چې کټلا راختلې او ګوره ګل محمد استاد دا خو ګوره دا تجربه به تعالی لیدلې ما خو دا خلک تعقیب کړي د خدای شان دې دا سپینګي سړی اکثرا په ډډه سموي په ډډه سموي یعنې د قولنجو تکلیف لري دا سپینګي دې په ډډه پروت دی استاد هغه خاون پاسېدلی د کټ نه دې لوټمار ته لاس کړی او داسې وله په دوه شوې یو لوټمارې والی استاده بل لوټمارې والی غر کټې ته غولو ډک کړی ګل محمد استاد څلور لوټمارې ووو کوم 10,000 روپۍ وصول کړې 10,000 واخیستې 10,000 واخیستې په دروازه چې دې ووتو بېرته ورپسې راغی دې کټ کې خوځوي وله څه وایي ای کاکا زامنو ته دې مسلات وکړه ما ته یې وخت رابله نشته دی تاسو خو ډېر ښه خلک یاست خو واده سړی خلک خلاصوي ښه وره زه سبا ماښام بیا راځم زما 2 کشته نور پاتې شو زامن یې سبا یې راغله ویل وګوره لاړم اوس نوې واده کړې او د 10 بجو پورې سملي دومره خوشحاله دی اوس نه جګېږي نه جګېږي خوشحاله ده ښه واده چې زامنو پلاني سي دغه یې کړی چې او پلاره او پلاره پلارخانه خراب دی استاده کپ کپ پروت دی لکه مستري چې سپړه دی کپړې هلته پرتې دي واسکټ یې هلته پروت دی حرکت پکې نشته خپله هلته پروت دی استاده ټیکه ټیکه دی نو دې زامنو له دې سفارت ویلي ستاسې دا اندازه وغیم تاسې ښځه او د خره خاون ونه پېژندو ما ته قرآن خوړلی ما بې مرګه نه پرېږدي بیا راځي بیا راځي ښه ولاکه مې پرېږدي ښه خو ستا د زامن یې نو داسې خفه دي ولا داسې چل خو موږ باندې چا نه و کړی داسې خو موږ بازي نه وه خوړلې نو ډېر خفه ناست دي او دا په دننه ده چې کوته تلې بیا څنګه چل کړی څنګه چل کړی بیا یو بکس یې پیدا کړی بوتلونه یې د اوړو او د اوبو نه ډک کړي وو استاده یو ځای معلوم چې دې بکس کې تخته کړي ځان یې ډاکټر جوړ کړی ځان یې ډاکټر جوړ کړ ښه بکس یې لاس کې ډېر ټکالو دروازې خوله کې نارې وایي ډاکټر یم ډاکټر او استاده د پلار په غوږ یې دا د ډاکټر غږ ولګېد دې خو بیا دغه ډاکټر پکار دی نو دې زامنو نه ویلي دي چې ماله ډاکټر راولئ زه مړ کېږم نه پاتې کېږم درې واړه زامن یې راووتو بې ځای د بکس والا ګیر کړو په زور یې کور ته یې نه ایستو ډاکټر یې بوته ښه ډاکټر استاده په دې کټ کې ورته کېناستو ډاکټر چې بېګا په کوم ځای والی هغه ځای خو ته درګه ته معلوم دی ته معلوم دی ښه راز پکې چې کاکا دا ځای ته خوشېږي ګل محمد استاد دې زامنو لیوله ویلي دي د ظالم زامنو دې پلار ته خو ستاسې قوي قوي چرګان لګېږي ډېرې قیمتها پیچکاریګانې لګېږي دغسې سیروم لګېږي مالشونه لګېږي تاسې صحیح خپلې خوارۍ غریبۍ پسې لاړ شئ انشاءالله چې پرې درې ورځې به درته فیصله کوم یعنې علاج بیا وکړم جوړ به شي بس د ډاکټر شپږ په استاده د 9 بجو پورې هسې پیچکاري ډکوي او تشئ دا 9 بجې شو بکسې به مې کېښودو راغی دې کټ له وله ودرېد ویل ګوره د اوسه ما درته نه ویلې چې سبا بیا راځم بیا راځم استاده جګۍ او په دې ځمکه ځمکې وني څه شی نه کوي که څه پیلې وې که څه مشینه وه بازار کې واچول هغه مې هغه مې وړه زامن یې سبا یې راغلو داسې خوشحاله دي ویل دا اوس خو به زمونږ پلار د خیره ښه شوی جوړ به یې او پلاره پلار د خبرونه لوېدلی و استاده نو داسې په حرکت یې ویلي دي چې ما پسې بېګا ته بیا هم راځي زامن یې نو ډېر ورخطا دي بیا د کفر دي چې کوټه تللی بیا څنګه چل کړی څنګه چل کړی بیا یو حیوان ته 500 روپۍ ورکړي چې دا به واخلې او پورې کلي ته به لاړ شي او د ټګانو د کور پښتنه به وکړي او دروازې خوله کې به غږ وکړي چې زه د خره خاوند یم کیش پسې راغلی کیش پسې راغلی یم ښه اوس کوه په دا ناله ته چې بیا شاته ونه ګورې ته ونه ګورې وتښتې ښه ډېرې کړي بې مرګه دې نه پرېږدي حیوان خو کمعقل دی څه پېږي راغلی استاد د دروازې خوله کې ودرېدلی غږ یې کړی چې زه د خره خاوند یم کیش پسې راغلی یم هغه دې ویل زامنو بیا راغی ښه درې واړه زامن یې راووتو یو حیوان یې په مخه کړو دا نو په حوصله بیا ورننوتې دغسې نو دا ځل یو څو لټې قوي قوي نورم والی څه بلستنې مې څادر کې واچولې هغه یې مې وړې بلستنې دې وړې زامن یې راله استاده خوله دي
ستړي ستومانه نو دې پلار ته څه وایي سوی ولا پلاره ډېر د طالع منځ یو ها خپلو پښو خلاص کړه وتښتې وتښتېدو پلار یې ویل کېنې د تیزن زامنو چې شا غوندې بړستنې وسوې وړې فرمایشن استاد عبدالرحمن پلیت خزانه د رسول شمن تبوشی خدا خدا د پارا آمن د بازار آت د پلارا وړ لاس څنګه یو قدم را واخله دا زما تا د پاره پاس لخناس را سره باس او د دنیا غمونه وکبرې بدم وطن ته سره واوړم ببلې ته یم ستاسو ټول کې رکھلا تعالی دربار ولن زمن هیواد کې